ګرانو خوږو ملګرو عزیزانو او پښتنو وروڼو سلامونه درته وایم. فاروق فراق یم او غواړم د دغه اوسني بیړني وضعیت په حواله باندې در سره څو خبرې شریکې کړم. د ډېرو ورځو نه مې دغه اراده وه چې د ویډیو په توګه مخې ته راځم، خو وخت راته نه میلاوېدو، فرصت مې نه لره. اوس مې وخت وایسته. موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې د کرونا دا کومه وبا په ټوله نړۍ کې راغلې ده. تر اوسه پورې په لکونو خلک ځپلي دي، په زرګونو د هغې د لاسه مړه شول. بیا زموږ په پښتون وطن کې هم ډېر خلک په دغه رنځ باندې اخته دي او موږ او تاسو وینو چې د نړۍ نور قومونه خو که لاکډاون چېرته شوی دی نو هغوی پې عمل کوي، سایډ ته دي. خو موږ پښتانه لا نن هم ډېر خلک داسې شته دی په موږ کې چې خپلو کې دا بحثونه کوو چې یاره دا مرض شته دی او که نشته دی. مطلب ډېر خلک یې نه مني. بیا ځینې وایي چې هېڅ څه هم نشته دی، خپلو کې غاړې ورکوئ، لاسونه ورکوئ او دا د اسلام خلاف سازش دی. نو دې ملګرو ته ګناه نشته څوک چې داسې وایي، ځکه چې زموږ خلک خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د علم نه لرې پاتې شوي دي، د روزګار نه لرې پاتې شوي دي، اقتصاد نه لرې پاتې شوي دي. نو هغوی به ظاهره خبره ده چې هر څه ته په خپل محدود ذهنیت باندې ګوري. خو د دې باوجود هم د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې که څوک یې مني که نه، خو دا بلا زموږ سر ته راغلې ده او ډېره په لویه پیمانه باندې خدای دې نه کړي اندېښنې ښودل کېږي چې زموږ او ستاسو په پښتون وطن کې زموږ پښتانه وروڼه د دې ښکار شي، ځکه چې موږ هغه احتیاط نه کوو چې کوم راته ډاکټران ښایي، کوم راته پوهان ښایي. موږ اوس هم ښه ډاډه د شپې حجرې ډکې ساتو، موږ د یو بل سره په لارو کوڅو کې ودرېږو، موږ غاړې ورکوو. زموږ جوماتونه ودان دي وي، زه دا نه وایم، خو ماشاءالله د مخکې نه اوس ډېر ډک شوي دي. خلک وایي چې دې له هم اوس خلک جوماتونو ته ډېر ځي چې وایي دا د الله د طرفه یو عذاب دی چې ختم شي. الله دې ختم کړي. خو دغه ټولې نښې نښانې یو ځای کېدل، لاسونه ورکول، غاړې ورکول، فاصلې په خپلو کې نه ساتل، ډاکټران وایي یا طب پوهان وایي چې کرونا وایرس د دې د وجې سیوا کېږي. خو زه به ځان ډاکټر حکیم نه جوړوم چې تاسو ته مشورې درکړم چې څه پکار دي څه نه دي پکار. زه یوې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم چې دا کرونا که موږ ومنو که ونه منو، خو دا خبره خو منو چې په لر بر پښتون وطن کې پښتانه د ستونزو سره مخ شوي دي. د دې له امله که حکومتونو ګرځبندیز په ځای کړی دی یا لاکډاون دی، فعالیتونه تړل شوي دي. نو زموږ پښتانه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې ډېر غریب خلک دي یار، ګاډیمار دي، په پټو کې ګوډونه کوي، په کارخانو کې نوکرۍ کوي وړې وړې، او دغه کارخانې په نن ورځو کې تړل شوي دي، دوکانونه تړل شوي دي، ترانسپورټ تړل شوی دی او په لکونو پښتانه په لر بر پښتون وطن کې همدغه رنګې چې هغه د ورځې دیاړیمار دي، بېروزګاره په خپلو کورونو ناست دي او پریشانه دي. دا هغه پښتانه دي ډېر چې دوی د سهار یې وګټي نو ماښام یې وخوري. تاسو باور وکړئ، زه د تېرو څو ورځو نه ګورم دا چوکونه په پېښور کې اکثر د دې مزدورانو نه ډک، سهار به راوتل مزدورۍ ته. اوس هغوی هلته پولیس نه پرېږدي، نشي راتللی، دوکانونو ته خلک نشي تللی. نو دا خلک چې ماښام پورې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ظاهره خبره د دوی بچین دي، د دوی فامیلونه هم دي، دوی نه کېدې ډوډۍ غواړي، د دې دوایانو ته هم اړتیا وي، دوی د برېښنا یا د بجلۍ بیلونه هم غوڅوي، دوی د ګیس بیلونه هم غوڅوي. ډېر پښتانه پکې داسې دي چې د هغوی اقتصاد بیخي خراب دی، د کرایه په کورونو کې اوسي، هغوی د کورونو کرایهګانې هم غوڅوي او روزګار یې ختم شوی دی. نو مینهوالو، په موږ او تاسو کې ډېر خلک داسې شته چې هغه د وس کس او د ښېګړې خلک دي. باور وکړئ، ما د تېرې څو ورځې مسلسل په دې کې تېرې کړې، نه یوازې ما بلکې خپل بچي مې هم ځان سره لګیا کړي دي چې راځئ مړه موږ خو ټول عمر ښه کارونه نه دي کړي، خو دا سختې ورځې به دې خلکو باندې راغلي دي
چې هغه بېوزله خلک که زما په کور کې ماښام زما بچی د کاسې نه خپې راته شي او روټۍ خوړی شي نو ولې زما په ګاونډ کې زما د بل پښتون ورور بچی نه ویده شي. که موږ داسې وکړو چې ما ته پته ده موږ او تاسو ټول په اقتصادي توګه به دونه تکړه نه یو خو اقتصاد ډېر مهم نه دی. زه وایم که ما کره 3 ډوډۍ دي نو یو ډوډۍ دې ته ګاونډي له ورکړم چاته چې بچی نار دی 2 ډوډو باندې دی زما بچي او زه ګزاره وکړم. همدغه رنګې تاسو هم کولی شئ چې په دغه سختو شیبو کې که تاسو کره 4 ډوډۍ دي نو 3 ډوډۍ په خپله باندې وخورئ یو ډوډۍ د ګاونډي بچي له ورکوئ. هغه ګاونډي چې هغه د کرونا وایرس له امله بېروزګاره شوی دی د هغه دیاري ختمه شوې ده او د دې نه علاوه که زموږ د بدې ورځې هسې هم نه ختمېږي دې سره اموخته یو خو زه به دا ووایم چې ډېر خلک کړو اخیستو ته حیران دي چای چینو غوړو ته حیران دي. نو که دې وخت کې مو په جیبونو کې پوهېږئ چې د ضرورت نه 500 روپۍ هم سیوا دي نو ځان سره یې مه ساتئ. هغه بل انسان بل ګاونډي له خپل عزیز له هغه له یې ورکړئ چې ضرورتمند دی بېروزګاره شوی دی چې هغه پرې خپلو بچو له سود سودا وکړي او د هغه بچي هم ستاسو زموږ د بچو په شانتې وخاندي. زه به تاسو سره یو لنډه تجربه هم شریکه کړم. ما ته په دې 2-3 ورځو کې ځینې ملګرو د جرمني نه یو ملګري د دوبۍ نه څه مرستې راولېږلې او هغه مرستې چې کله ما په خلکو باندې ویشلې نو باور وکړئ یاره ما په ټول ژوند کې دونه سکون نه دی اخیستی چې د دغه مرستو د ویش په وخت کې به یو بېوزله سړي ته ما ډېرې معمولي پیسې ورکړلې او هغه به وخندل او د هغه د په خوله به دعاګانې راماتې شولې که نه. بیا دې کې ډېر خلک داسې هم شته دی چې هغوی د حیا نه چاته غږ نشي کولی هغوی چاته لاس نشي نیولی هغوی به په ځان باندې سختې تېروي. نو دغه رنګ خلکو خیال وساتئ څوک چې په ځان سختې تېروي او د حیا نه د بل نه بوستی نشي خو تاسو باید د هغوی ضرورتونه په نظر کې ونیسئ د هغوی بده ورځ په نظر کې ونیسئ. او زه یوه بله خبره هم درته وکړم ما ته یو ملګري د جرمني نه څه لږې پیسې رالېږلې وې ویل چې دا په چا باندې وویشه هغه ما ته ویل چې لالا بس زما په تا باندې باور دی تی پرې وویشه. نو هغه ورسره ما ته یو میسیج کړی او میسیج راته دا کړی چې لالا ما ته دا پیسې چې ته چا له ورکوې نو هغوی دې ما ته دعاګانې نه کوي زه دعاګانې نه غواړم زه غواړم چې هغوی ونه جاړي ځکه چې جاړي هغه خلک چې د چا څوک نه وي او زه د خپلو پښتنو ته ویل غواړم چې تاسو به یې څوک نه یې موږ تر شا ولاړ یو. او بله هغه راته دا خبره وکړله چې دغه خلک د دعا په ځای یوه خندا په دې شونډو راولي که نه نو دا به ډېر لوی غنیمت وي په دې به زه او زما بچي خوشحاله شو. ویل ځکه چې د پښتنو سره نور هر څه شته خو خندا ورسره نشته. نو داسې د بیدارو ضمیرونو وګړي هم لرو. بیا هغه ملګري رانه یو خواهش دا هم وکړو چې زه به غواړم چې د دې ویډیوګانې د دې مرستو د ویش یو ویډیو زما بچي هم وګوري او سوشل میډیا باندې دې رانشي زما بچي وګوري تر څو زما بچي تشویق شي هغوی دې ته ولمسېږي چې که سبا هغوی لویېږي نو چې هغوی هم د نورو انسانانو سره او یا د خپل قام سره دغه رنګې مرسته کولی شي. او باور وکړئ هغه ویډیو چې مې هغه ته ور ولېږله هغه په هغې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړلو چې لالا زما بچي ورته ډېر زیات خوشحال شول. نو زه تاسو ته هغه ملګرو چې ضروري نه ده هېڅ چا له پیسې مه لېږئ ټول چې تاسو په وطن کې دننه یئ که بهر یئ هر سړی د خپل چم ګاونډ د خپل فامیل د خپل خاندان غریب او بېوزله پېژني خپلو وروڼو ته پیسې په کورونو کې ور ولېږئ او هغوی ته ووایئ چې دغلته په چم ګاونډ کې یا لومبی ستاسو په فیملي کې ستاسو په خاندان کې که بېوزله خلک وي هغوی سره مرستې وکړئ که په خاندان کې نه وي په چم ګاونډ کې به مې هغوی سره یې وکړئ که تاسو سره په خپله څوک پېژنئ په خپله یې ورسره لاس په لاس وکړئ خو په دې وخت کې د خولې مړۍ شریکول د انسانیت تقاضا ده. او زه بله هم وایم چې راځئ دا یو شعار جوړ کړو چې راځئ خپل ولس په خپله وپالو همدغه مو
د امتحان وخت دی، همدغه مو د انسان دوستۍ د ښودلو وخت دی، همدغه مو د قانونیت د پاللو وخت دی. په الله درانه شئ، ښه وختونه درته غواړم. د الله په امان.